افغانستان به خپله لومړۍ تمریناتي لوبه راروانه چهارشنبه د شپې پر 9:30 بجې د عمان هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه شان خپله دوهمه تمریناتي لوبه به د شپې په 7 بجې د جمعې په ورځ د سکاټلند هیواد پر وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته به د افغانستان د نړیوال جام سیالۍ پیلیږي. افغانستان به لومړی سیالي د یوګاندا هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه سیالي به د جون د میاشتې په 4مه نیټه د سهار په 5 بجې پیلیږي. د افغانستان ټولې سیالۍ به اریانا تلویزیون په ژوندۍ بڼه نشروي. د افغانستان دوهمه سیالي به د نیوزیلند پر وړاندې د سهار پر 4 بجې پیلیږي. دغه سیالي به د شنبې پر ورځ د جون د میاشتې په 8مه نیټه پیلیږي. د افغانستان دریمه سیالي به د پی ان جي هیواد پر وړاندې د جون د میاشتې پر 14مه نیټه د افغانستان پر وخت په 5 بجې پیلیږي. دغه شان افغانستان به د نړیوال جام د ګروپ سټیج اخیری سیالي د ویسټ انډیز هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه سیالي به د سه شنبې پر ورځ د جون د میاشتې په 13مه نیټه د سهار په 5 بجې پیلیږي. د دې نه وروسته به د افغانستان نورې لوبې هم وي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان به اتو غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړي او که نه؟ د دې ځواب دی هو. ولې نه؟ دلیلونه یې دا دي: نمبر 1، افغانستان یوه بهترینه لوبډله ټاکل شوې. نمبر 2، د افغانستان ټول لوبغاړي په ذهني او فزیکي لحاظ ډیر پیاوړي دي. نمبر 3، په ویسټ انډیز کې افغان لوبډله خورا تجربه لري. په لیګونو کې هم افغان لوبغاړي لوبول شوي او هلته یې سیریزونه هم ترسره کړي. د بالینګ په برخه کې د ویسټ انډیز یو مشهور وتلی او ستوری لوبغاړی یا لیجنډ لوبغاړی ډي جی براو د افغانستان د بالینګ مرستیال کوچ ټاکل شوی. ډي جی براو د 7 نړیوالو جامونو تجربه او دغه شان د 14 فرانچایز لیګونو تجربه له ځانه سره لري. نو دا به د افغانستان لپاره ښه ثابت شي. افغان لوبډله به وکولی شي چې دوهم پړاو 8 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړي. د دې نه وروسته به په بله ویډیو کې د افغانستان د پلینګ 11 یا 11 کسي سکواډ په اړه به هم معلومات ورکوو. د سپورتي معلوماتو لپاره زموږ سره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ.